يا رحمن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا مليك يا مقتدر يا مليك يا مقتدر يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار يا غفار يا ستار يا غفار يا ستار يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم يا قاضي الحاجات فاقض حاجات ديننا ودنيانا اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات فاقض حاجات ديننا ودنيانا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة حبيبك. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك عافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله زمو دعا قبولك. يا الله باك زمو حاجات برك. يا الله زمو گناهنا معافك. يا الله باك بمون باندې رحم وکي. يا الله باك زمو د عبادت خپل دربار قبول کی. یا الله پاک بدی کی کمی زیته مونږ لماف کا. یا الله پاک مونږ ناراضی شه. یا الله پاک زمونږ د ټول مغفرت دی رمضان المبارک کې وکړه. یا الله پاک دا مبارک میاش زمونږ په ژوند کې بیا راوله. یا الله پاک مونږ له دې پوره اجرونه راکړه. یا الله پاک ستا حبیب صلی الله علیه وسلم چې کوم ثوابونه بیان کړي مونږ لا غټول لاک. یا الله پاک مونږ پاک خلکو کې مراوله چې رمضان په تیر شو دا غي مغفرت ونشي. یا الله پاک مونږ له پدې کې مغفرت وکړه. یا الله دا زمونږ د مغفرت سبب جوړ کړه. یا الله پاک مونږ ناراضي شه. یا الله پاک مونږ نه ناراضه کېږه. یا الله پاک زمونږ ګناهونه ته مونږ خپل رحم کرم په مونږ باندې وکړه. یا الله مونږ زمونږ مور پلار زمونږ اقربا
څومره مسلمانان چې وفات شوي د دې کلیو د دې ټول مسلمانان یا الله د ټولو مغفرت وکړه یا الله پاک په ټولو باندې رحم وکړه یا الله پاک د ټولو قبرونه د نور نه ډک کړه یا الله پاک زموږ دا کلی د دین مرکز جوړ کړه یا الله پاک د دین خور کړه یا الله پاک دا په دیندارۍ کې او په دین کې د ټولو خلکو دپاره یو نمونه جوړه کړه یا الله پاک څوک چې په دې مسجد کې مالی او یا معنوي خدمت کوي الله پاک تی ورنه قبول کا یا الله ته پکې اخلاص پیدا کا یا الله پاک ته ورته اجرونه په دنیا او په آخرت باندې ورکا یا الله پاک زموږ ټول اعمال صالح وګرځوا یا الله د خپل رضا لپاره وګرځوا یا الله پاک د بل چا پکې برخه مو وګرځوا یا الله پاک زموږ د ټول مسلمانانو په هر مکان کې چې وتی مدد او نصرت وکا یا الله پاک د فلسطین مسلمانانو باندې رحم وکا یا الله پاک هغه د ظالمانو د ظلم څخه خلاص کا یا الله پاک د ظالمانو د ظلم نه اخلاص کا یا الله پاک د ظالمانو لاسونه لند کا اللهم اجعل كيدهم في نحرهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم خرب بنيانهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړه یا الله پاک ځینې خلکو د دعاګانو نه ویلي یا الله د چا څه حاجات وي تا ته معلوم دي تی حاجات پوره کړه یا الله د چا چې هر حاجت وي تی هغه حاجت پوره کړه مشکلات یې ختم کړه یا الله پاک څوک بیماران دي بیمارانو ته شفا ورکړه یا الله پاک څوک قرضداران دي هغوی د قرضونو نه خلاص کړه یا الله پاک د چا کاروبار نه د حلالو کاروبار ورته پیدا کړه یا الله د چا وي هغې کې چې ورته برکت واچوه یا الله د چا اولادونه نه نیکان صالحان اولادونه ورکړه یا الله د چا وي تی ورته صالحان جوړ کړه یا الله پاک په دنیا او په آخرت کې ورته د سترګو یخوالی جوړ کړه یا الله پاک مونږ زمونږ ټول کورونه دینداره کړه یا الله د دوی نه چې دی د دین چینی روانې کړه یا الله پاک په ټولو باندې رحم وکړه یا الله پاک چا چې څه حاجات دي تا ته معلوم دي ته پرې باندې خبر یې یا الله ته د ټولو حاجات پوره کړه یا الله د ټولو ګناهونه معاف کړه یا الله پاک څومره چې وفات شوي څومره ژوندي مسلمانان دي د ټولو په حال رحم وکړه د ټولو ګناهونه معاف کړه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وصحبه